پښتون ټایم کې مو په سلامونو هرکلی کوم. الله دې وکړي چې روغ او جوړ به اوسئ. لا هر څه نه مخکې که تاسو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړئ، مهرباني وکړئ زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. زموږ د نن ورځې موضوع یا ټاپک ده د مومندو 10 کلنه ماشومه اسلام آباد کې له جنسي تیري وروسته وژل شوې ده. د قبایلي ضلع مومندو سره تعلق لرونکې 10 کلنه ماشومه فرشته په 15 مې د کوره وتلې او بیا بیرته کور ته نه ورغلې. 15 ورځې وروسته یې د ځنګل څخه مړی جسد ترلاسه شوی دی. د فرشتې کورنۍ چې اصلا د خیبر پښتونخوا ایالات د مومندو سیمې ده 10 کاله وړاندې له زرګونو نورو پښتنو کورنیو سره هلته د ناامنۍ له امله اسلام آباد ته راکوچېدلې وه. د فرشتې پلار ګلنبي وایي لور یې په 15 تاریخ په پلازمینه اسلام آباد کې د کوره وتلې، په بیرته نه راتلو دوی بیا پولیس تاڼې ته ورغلي، خو د دوی رپورټ نه و درج کړی شوی. هغه وویل دوی له د باجوړ او مومندو نه کسان ملاتړ له راغلل. د هغې وروسته پولیس د دوی مقدمه درج کړي او بیا تېره شپه د هغې جسد د ځنګل څخه ترلاسه شوی دی. ګلنبي وایي 10 کلنه لور فرشته یې د قرآن کریم حفظ کولو او هغه ډیره په بېدردي وژل شوې ده. د راپورونو تر مخه فرشتې سره جنسي تیری شوی دی او د هغې وروسته وژل شوې ده، خو پولیس یا د روغتون لخوا د دې پخلی نه دی شوی. تېره شپه د هغې د جسد ترلاسه کېدو وروسته بیا هغه د طبي معنی پوسټ مارټم دپاره د اسلام آباد پولي کلینیک روغتون ته وړل شوې ده، خو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو تور لګولی په روغتون کې د فرشتې طبي معاینه نه کیږي. د پی ټي ایم مخکښ مشران د قومي اسمبلۍ غړي علي وزیر او محسن داوړ بیا پولي کلینیک روغتون ته ورغلي او د ګڼو کسانو سره د روغتون مخ ته احتجاج پیل کړی چې د فرشتې طبي معاینات دې وشي. علي وزیر او محسن داوړ ویلي د پاکستان په پلازمینه کې د حکومت د عملداري دا حال دی چې په 15مه نیټه ماشومه بېدرکه کیږي او بیا پولیس د ماشومې رپورټ هم نه درج کوي. محسن داوړ وویل چې په اسلام آباد کې دا حال دی چې انصاف نه ترلاسه کیږي، په بل ځای کې به څه حال. هغه وویل ریاست ناکامه شوی او یا دې ومني چې قصداً داسې کوي. داوړ د پولي کلینیک روغتون مخ ته احتجاج کوونکو ته په وینا کې وویل په پاکستان کې چې د بل قومیت والا تن سره دغه رنګ عمل وشي نو په ټول پاکستان کې چغې وهلی شي، میډیا نارې وهي او د انصاف ادعاوې کوي. هغه وویل خو که د پښتون سره په اسلام آباد کې ظلم کیږي نو ریاست بیا په هغه سترګې پټوي. په دغه مهال د قبایلي ضلع مومندو د عوامي نشتل ګوند مشر نثار مومند وویل د دوی سره په دې ریاست کې امتیازي سلوک کیږي، دوی ته دې وویل شي چې دا ریاست یې خپل وګړي ګڼي او کنه. هغه وویل چې د فرشتې د انصاف ترلاسه کېدو پورې به غلی نه کینی. په ټولنیزو رسنیو د فرشتې د وژنې غندل شوی او هغې ته د انصاف ورکولو غوښتنه شوې ده. د شپې په 1 بجه ځایي میډیا ویلي چې د وژل شوي ماشومې طبي معاینه پیل کړې شوې ده. د پولي کلینیک روغتون مخې ته احتجاج کوونکو ویلي نن د 9 سې شنبې په ورځ بعد په 11 بجې د فرشتې جنازه کولی شي. نو دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. که مو ویډیو خوښه شوې وي نو لایک او شیر یې کړئ. مننه.